ما ته بې ویلې چې بچې کور ته بیا وخته راځه اوس داسې وخت دی چې اعتبار نه کم پرور یارانو ډېر زبردست نادان صاحب دا زما او ستا یارانه وه د رقیب څه ضرورت خو ما او ستا خپلو کې ورانو دی کې بل ته ساجت او چې سر په سنګل کې خو بیا یې غوږ کې راته ووي انضمامه ستا په سر راته چا کړی شکایت داسې به ولې سوځېدمه په سور اور یارانو ډېره به ښه وه که ژوندی وې زما مور یارانو چې انضمام د ارماني پرېښودو اوس خو بې خامخه ارمان جوړېږي چې انضمام د ارماني پرېښودو اوس خو بې خامخه ارمان جوړېږي و غزل السلام علیکم مینوالو زه موکاس ارمان تاسو ته د ارمان ټي وي کې هرکلی وایم مینوالو ما سره په څنګ کې نادان صاحب ناست دی موږ ډېره موده پس مرکه را جوړه کړې ده نادان صاحب نه به موږ د ژوند او د شعر باره کې تپوس هم کوو نو موږ سره دا مرکه لازمي وګورئ او د هغه مینوالو لپاره موږ را جوړه کړې ده چې چا موږ نه بار بار پوښتنه کړې ده نو دا مرکه دی ته سپیشل ډالۍ وي نادان صاحب په خپل پروګرام کې درته هرکلی وایم وعلیکم سلام ارمان صاحب ډېره مننه مهرباني تاسو دپاره په دې ماښامي کې ښکلې شانې غزل اورو نو موږ سره اوسئ دا غزل واورئ غزل نه مخکې څو شعرونه د ارمان صاحب چې ارشاد په محبت کې هر انسان جړېږي په محبت کې په محبت کې هر انسان جړېږي څه موده پس په مې جانان جړېږي ډېر ښه په محبت کې هر انسان جړېږي څه موده پس په مې جانان جړېږي زما ګریوان ستا په نتکۍ کې ګیر دی ځکه د ما سره پیزوان جړېږي ډېر ښه نادان صاحب زما ګریوان ستا په نتکۍ کې ګیر دی ځکه د ما سره پیزوان جړېږي چې انضمام د ارماني پرېښودو دا شعر د تاسو ته ډالۍ وي ډېره مننه چې انضمام د ارماني پرېښودو اوس خو بې خامخه ارمان جړېږي ډېر ښه نادان صاحب چې انضمام د ارماني پرېښودو اوس خو بې خامخه ارمان جړېږي و غزل دی توره شپه د زیامه دې سره به دا غزل ولګي زوړ غزل دی خو چېرته مې ویله نه دی غالبا چې توره شپه ده لیونی هم را سره ده توره شپه ده توره شپه ده لیونی هم را سره ده وخم منډي او سپوږمۍ هم را سره ده ډېر ښه توره شپه د لیونی هم را سره ده وخم منډي او سپوږمۍ هم را سره ده د یادونو جنازه مې غر ته یوړه د یادونو جنازه مې غر ته یوړه واپس نه راځم ډولۍ هم را سره ده ډېر ښه نادان صاحب مننه د یادونو جنازه مې غر ته یوړه واپس نه راځم ډولۍ هم را سره ده او ستا دپاره به په غر کې لار وباسم ستا دپاره به په غر کې لار وباسم زه پرخاد یم شیرینۍ هم را سره ده ډېر ښه نادان صاحب مننه ستا دپاره به په غر کې لار وباسم زه پرخاد یم شیرینۍ هم را سره ده او ما د خپل لاسو پاڼکه سنباله ایښي ما د خپل لاسو پاڼکه سنباله ایښي خو د ستا د لاس ګوډۍ هم را سره ده ډېر ښه نادان صاحب ما د خپل لاسو پاڼکه سنباله ایښي خو د ستا د لاس ګوډۍ هم را سره ده او انضمام وای د غر په سر به کینو انضمام وای د غر په سر به کینو ګوا ستوري او سیلی هم را سره ده ډېر ښه دا ورته یو ځل بیا ډالۍ ده انضمام وای د غر په سر به کینو ګوا ستوري او سیلی هم را سره ده او څو شعرونه نور چې ارشاد داسې به ولې سوځېدمه په سور اور یارانو داسې به ولې سوځېدمه په سور اور یارانو ډېره به ښه وه که ژوندی وې زما مور یارانو داسې به ولې سوځېدمه په سور اور یارانو ډېره به ښه وه که ژوندی وې زما مور یارانو زما تندی بې ښکلولو چې بیماره به وم زما تندی بې ښکلولو چې بیماره به وم مینه بې ماته راکوله په بل لور یارانو ډېره به ښه وه که ژوندی وې زما مور یارانو او ما ته بې ویلې چې بچې کور ته بیا وخته راځه ما ته بې ویلې چې بچې کور ته بیا وخته راځه اوس داسې وخت دی چې اعتبار نه کم پرور یارانو ډېر زبردست نادان صاحب ډېره به ښه وه
که ژوندی وې زما مور یارانو کمزور زړه دی په وړه وړه خبره جاړي کمزور زړه دی په وړه وړه خبره جاړي محفل کې څه کام زما نه لګي شر شور یارانو ډیره به ښه وه که ژوندی وې زما مور یارانو څنګه د حالاتو او د وخت سره په جنگ لاړ شمه ارمان صاحب ارشاد څنګه د حالاتو او د وخت سره په جنگ لاړ شمه انضمام نشته دی اوس هغه د زړه زور یارانو ډیره به ښه وه که ژوندی وې زما مور یارانو یو جهان مننه ها مینوالو بس ټایم په ختمېدو دی او ټایم ډېر زیات نازک دی نو زه وقاص ارمان و بیا تاسو سره په نیکس پروګرام کې ملاقات کوم اوس درنه اجازت غواړم د خدای په امان زمونږ چینل نوی ویډیوګانو دپاره سبسکرایب کړئ او د ګنټۍ نشان ضرور دباو کړئ چې زمونږ د ارمان ټي وي نوی ویډیوګانې تاسو ته